زینه جسم شروع کړي دغه ټیم کې د ثابت او دا صحیح خبره ده یقیني چې په سړي ژوند تېر کړی که نه د هغې نچوړ د مرګ په دې وخت کې راوځي خو نشه کې هم سړی هغه سره ښکاره کېږي چې په سړي ژوند تېر کړی والله دې نه هېرېږو چې د خوب کې نه نڅا ونه وشي ډېر کوشش کوئ د خپلو اعمالو د حفاظت او کوشش کوئ چې د عمل د نه ګډوډ نه شي او کوشش دا کوي چې اعمال ټول خالص د الله دپاره کوي خالص د الله دپاره عمل کوي چېرته هغه کس کې رانه شي یو سړی چې لګي محنت کوي او اخر کې چېرته لاړ شي جهنم ته لاړ شي والعیاذ بالله او بل همیشه دا سوال کوي دا دعا ډېره زیاته غواړي ډېره زیاته سجده کې د اقامت او د اذان په منځ کې تهجد په وخت کې چې څومره قیمتي وختونه پای کې دا دعا ډېره غواړي د الله نه یا الله اخره خاتمه مې په ایمان سره کې دا سوال ډېر زیات کوي ډېر زیات اخره خاتمه د سوچ د نیکانو خلکو د ملاګانې هم دې ماتې کړي چې په اخره کې څنګه لکه د سلفو نه ډېر زیات واقعیت نقل دي دا خبره به زما ډېر زیات اوږده شي سړی سره به ټول غم دقه و چې په د اخري وخت کې الله رانه د ایمان وانه اخلي اخري وخت کې یا کریمه به راته نصیب شي او که نه نو کوم سړي سره چې دا غم وي د اعمال برابر وي ځکه چې هلته د اخرې خاتمې غم ورته ناست وي فیسبوک ته د جنکو تصویران پکې ګوري لکه والعیاذ بالله مطلب دی چې اخرې خاتمې غم د سره نشته چې یو سړی مړ شي او لاس کې موبایل پاتې شي یو سړی مړ شي لاس کې موبایل پاتې شي او پکې جنکي تصویر لګېدلی یو سړی یوټیوب کې د انډیا فلم ته ناست او سندرې ګوري او مړ شي یو سړي نسوار لګولی خوله کې پراته او مړ شي یو سړي سګرټ لګولی لوګې ته وباسي او مړ شي او لاس کې دوه ګوتو منځ کې پاتې شي سګرټ په کوم مخ به الله ته سړی مخامخ کړي یو سړی لکه ما ته اوس قصه بیان کړې وه که نه سړی ما پېژندوم څه نه څه دلته مړ شو او بیا ډېر وخت دلته ووله لېږلی نه و بیا د مړو په تلاجي کې پروت دی نو ما بیا په تپوس وکړو دا کسانو نه ما دا د څه کیسه دی پروت دی دلته وایي ده باندې کیس دی نو ما څه کیس کیس دی او غټه کیسه ده ښه څه کیسه ده نو هغه دی چېرته تللی دی څه دلته دی کورونو کې چې دا خدامي د فلپین والا انډونیشیا والا چې په دې کوم نیشنلټي والا و د یو جنۍ سره یو ښځې سره یې رابطه جوړه کړې وه او بیا ول هغې ټیم ورکړی او دی پسې تللی او نشه مشه ورته هم وي کړې وه او څنګه چې دی د هغې سره کوروالی یا د هغې سره زنا شروع کړې زنا چې څنګه شروع کړې دغه ټیم کې د ثابت دی اوس دا دی به کوم مخ الله ته مخامخ شي انق شان لغړ بیا ښځې چغې کړي ده او یېرېدلې خلک خبر شوي دي راغلي دي چې کته دې سړی لغړ پروت دی نو بیا خلکو پټ کړی ده باندې اوس وي دا کیس دی پې هغه مسله ده پې د اخرې خاتمې کې ته سره غمي نو خپل اعمال به په خپله برابروي داسې عمل کې چېرته نه یم چې مړ اوس ما ته یو کس خبره کوله پنجابي اردو دغه ما ته وایي چې یو کس مړ وي زه په خپله په هغه ټیم ومه زموږ په کلي کې وي مړ شوی نو هغه چې کله مړ شو کور کې چغې چغارې شوي زه هم بیا ورغلم کسانو سره خوا کې وي پلانی مړ دی چې موږ ورغلو نو نن سبا خو د هیډفون راوتي که دا په غوږ کې لګېدلي هر چا لګولی چا غاړې ته شی اچولی دا میل په شان ورته زوړنې او چا په غوږ نن سبا د سټایل هم جوړ کړی او چا په غوږ کې هغه شی لګولی بلوټوث والا نو زه په خپله ورغلم نو یې ما چې د غوږ نه وله دا شی درکړم دا پکې وایي چې ما لرې کوی کې دنه سندره لګېدلې وه ما چې په خپله د غوږ نه هغه شی لرې کړو ما چې لرې کړو نه اواز راته ما چې غوږ ته ونیو سندره هلته موبایل کې سټارټ و هلته دې کې را لګېدلې وه نو دی دغه چې د کټ کې پروت و دی اورېده ساتي و دی اوس دا یعنې
ګناهګار خو موږ ټول یو لکه چې سړی د ګناه په دوران کې مړ شي نو الله ته به څنګه مخامخ کېږي نور خو ګناهګار موږ ټول یو موږ خو د دین نه هېرېږو والله دین نه هېرېږو چې د خوب کې رانه ساه ونه وشي ولې خوب څه ګناه ده الله به یاد نه کړو یعنې دین یې هېرېږو که د خوب کې مړه شو نو د الله د یادولو طاقت موقع به راته میلاو نه شي د دین یې هېرېږو او چې سړی مړ شي په داسې حال کې چې هغه په ګناه کې اخته وي د ګناه په دوران کې یو عالم خبره کوله وي زه اسپتال ته تللی وم د دې سعودي عرب عالم و نو اسپتال ته تللی وم د دې بیمارانو هسې وي زه تپوس یو هفته کې یو چکر اسپتال ته لګوم نو بیمارانو خواله ورځمه ثواب د ګټلو لپاره بعض د الله بندګان داسې هم شته نو یو خو بیماران خوشحاله شي او زه چې ماله به الله اجر راکړي نو زه یو کمرې ته ورننوتم هلته یو کس باندې زنکدن و بچي ورته خواته ولاړ او هغه دا چغې وایلې مشر سړی و مشر سړی چې ما له یو سګرټ راوړی وي نو یا بچیو ما ته وایي چې ته ښه دی چې ته رالې اوس دلسي چلو سګرټ نه وایي سګرټ څنګه راوړې حرام نو بیا چې نه کېده نه کېده نو هغه یو زیوله وي کاغذ یې راواغېستو هغه یې داسې تاو راتاو کړو هغه له خوله کې کېښودو نو بس دکه ټیم کې ته صاحب ووتو کله داسې مړ شي سړی او دا فایده یاده کوي په څه چې دي ځواني تېره کړي په هغې به بوډا کېږي او په څه چې بوډا شوی په هغې به مړ کېږي او په څه شي چې مړ شوي په هغې به د قیامت په ورځ راپاڅېږي ما دې ملګرو ته دا خبره ذکر کړې مو چې په درې ځایونو کې به هغه خبرې کې چې په څه دې ژوند تېر کړی درې ځایونه یاد کړئ درې ځایونو کې به هغه خبرې کې چې په څه دې ژوند تېر کړی یو چې کله سړی لیونی شي نو په لیونتوب کې به هغه څه وایي چې د په ژوند کې کول تاسو به داسې لیدلي بعض لیوني ایتونه وایي او دیني خبرې کوي لیدلي هم دي که نه هم دي زیشتي دی دیندار وي خو دا پې د الله یو امتحان راغلی بس لیونی شوی هغه ژوند یې په دیندارۍ کې تېر کړی دی نو په لیونتوب کې هم بیا دی ښکلې خبرې به کوي بلکې د بعضو نه ویډیوګانې شوي دي ښایسته ښایسته اوازونه یې ښکلي تلاوتونه کوي دویم چې کله په نشه کې نو هغه به څه به وایي چې په څه دې ژوند تېر کړی که هغه نشه د حرامه طریقه باندې کړي او که هغه نشه د بیمارۍ د لاسه ډاکټرانو ورکړي که هر څه ګنې تاسو ورشئ کم کسان چې د اپریشن نه راوباسي په هسپتال کې ده ته وګوره دی څه وایي دغه ټیم کې د حقه خبرې کوي په کومو خبرو چې ژوند تېر کړی که بالفرض دی مثال کې دنیا کې ورننوتی او صرف کاروبار او دغه ټیم کې هم دی دغه کیسې کوي یقینا دا شکي خبره نه او تاسو به لیدلي دي چې مریضه مو خو لیدلي دي دی به دغه خبره کوي یاره یا دکان یا مزدوري او یا کار او یا مثال کې سندرو کې وخت تېر کړی دی به سندرې وایي ډمتوب خبرې به کوي والعیاذ بالله خو نشه کې هم سړی هغه څه راښکاره کېږي چې به څه ژوند تېر کړی او دریم سکرات الموت کله چې ساه وځي د انسان نه دې ټیم کې هم هغه څه وایي چې په څه دې ژوند تېر کړی موږ لیدلي دي چې ډېر مړي ما په خپل ځاني مړي لیدلي دي زما په مخ کې داسې ساه وتې او دا صحیح خبره ده یقیني چې په څه دې ژوند تېر کړی که نه د هغې نچوړ د مرګ په دې وخت کې راوځي ټول نچوړ په دغه ټیم کې راوځي ټول نچوړ په دغه ټیم کې راوځي بعض پکې داسې لګوي دغه ټیم کې الله یادوي بعض پکې داسې دغه ټیم کې اذان کوي څوک پکې تلاوتونه او څوک پکې نیکې خبرې او څوک دغه ټیم کې لګوي بچو ته وصیت کوي صبر کوئ او بس
دا به امتحان وي په تاسو باندې او ما ته به دعاګانې ډېرې کولې. انسان ورته حیران شي داسې نیکان خلک هم شته چې په آخري وخت کې هغوی دا خبرې کوي. ډېرې قصې د صحابه کرامو ما ته الحمدلله یادې دي او د سلف صالحینو، خو دا وخت په ختمېدو دی او لږ وخت پاتې منټ دوه دي. لکه بلال رضی الله عنه چې کله وفات کېدو نو ښځې په ژړا شو او نیکان خلک وو به هغو به آخري وخت داسې محسوسېده به ورته او بل الله به ورته توفیق ورکو د نیک عمل او آخره خاتمه به د هغوی مزېداره وه. صحابه کرام خو بې څوک نو ښځې پرې خفه شو، خاوند دی خفه کېږي او پسې لاځي. هغه په ژړا شو نو ورته وایي ژاړه مه، سبا به ملاقات کوو د محمد صلی الله علیه وسلم سره او د ملګرو سره به ملاقات کوو. اوس یو سړی په دې خبره باندې د دنیا نه ځي چې سبا ملاقات د پیغمبر سره کوو د ملګرو سره کوو. د بعضو نه دا نقل دي چې دغه ټیم کې دا خبره کوله د مرګ په وخت کې بعضو سلفون چې کور والا کله یا ملګري خفه شوي دي مه خفه کېږئ، ملاقات د الله سره دی، د الله سره به ملاقات کوو. د الله سره چې ملاقات کوي هغه سړی خفګان نه دی پکار. الله وي رحیم و کریم دی، په ما به رحم د یو سړي اخره خاتمه په دې طریقې سره وشي او د یو سړي اخره خاتمه په دغه طریقې سره وشي کومه چې موږ ذکر کړه. یو سړی په آخري وخت کې په ګناه کې لګي او د هغې نه د بچ کېدو لار هغه هم دقه ده چې د غلط عمل نه ځان لرې ساته او هر ټیم کې دا سوچ کوه که زه دا ګناه کوم او دې کې زما نه ساه ووتو نو بیا دقه حل دی چې دا خبرې دې په زړه کې نو د غلط کار نه به بیا به لرې. د آخرې خاتمې ډېر کم کوئ، د آخرې خاتمې باره کې ډېر سوچونه کوئ او دا دعاګانې ډېر غواړئ چې یا الله زما آخره خاتمه په ایمان کې او زما آخره خبره د دنیا لا اله الا الله وګرځي. لکه امام ابو زرعه رحمه الله لوی محدث د هغه په باره کې داسې راځي چې آخري وخت کې هغه ډېر بیمار شوی او دغه زنکدن په دې ورځو کې به هم درس کوو د حدیثونو غرو د علم د حدیثو. نو په تولۍ کې پروت د زنکدن سخت پوش او مجلس د حدیثو لګېدلی او د پیغمبر حدیثونه به یې او په دې زنکدن وه او ته پته نه وه او زه شیخ بیمار دی جواب به ورکوو. نو هغه یو شاګرد د حدیث وي هغه حدیث یې نشي ویلی، هغه حدیث صحیح نشي ویلی. نو پاڅېدو په تولۍ کې کېناستو هغه حدیث وویل او هغه حدیث کوم حدیث سبحان الله هغه دا حدیث و چې د چا اخرنۍ خبره په دنیا کې لا اله الا الله وګرځېدله دا سړی به جنت ته ځي او دا حدیث هغه شاګرد ته صحیح کو ساتي ووت. یعنې کوم ځي ته الله راورسو درس کې چې دې حدیث له راغی چې د چا په دنیا کې لا اله الا الله اخرنۍ خبره وګرځي دی به جنت ته ځي. دغه امام او دغه لوی محدث رحمه الله دا خبره هم دقه وګرځېده. نو هسې د ده په ده کې به هم دننه څه وو که نه زړه کې به څه خاصیت و چې الله دې مقام ته راورسو. اخر خاتمه چې الله چاته مزیدار نصیب کوي خو ده به څه کړي که نه. نو تاسو هم کوشش کوئ محنت کوئ چې الله درته مزیدار اخر خاتمه نصیب کړي. د هغې دپاره به محنت کې کوشش به کې او دعاګانې به غواړي.